السلام علیکم. نن په دې باندې ویډیو جوړو چې څنګه کولی شو په واتساپ، میسنجر او ټلیګرام کې د چا میسج وګورو، خو د هغه ته داسې معلومه نه شي چې موږ د هغه میسج کتلی دی. یعنې په واتساپ، میسنجر او ټلیګرام کې چې موږ ته چا میسج کړی موږ به د هغه میسج ګورو، خو هغه ته به داسې ښکاري چې موږ د هغه میسج نه دی کتلی. که چیرې تاسې غواړئ چې دغه طریقه زده کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو په دا طریقه زده کړئ چې په واتساپ او میسنجر کې د چا میسج وګورئ خو هغه ته داسې ښکاره چې موږ د هغه میسج نه دی کتلی. نو ویډیو پیلوو. د دغه کار لپاره به تاسې لومړی دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، یعنې ډایرکټ چاټ. دا چې مو کله انسټال کړئ دغه اپلیکیشن کیدای شي چې په دغه کې پیدا نه شي په پلی سټور کې، نو د دغه اپلیکیشن لینک زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم، یعنې تر دغه ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې د دغه اپلیکیشن لینک درکوم. نو راځو اول لومړی به دغه اپلیکیشن به خلاص کړو. دلته به دغه اپشن چې انیبل نوټیفیکیشن ورته نشته دی پرې به کلیک کوو چې دا انیبل شي. چې کله انیبل شو بیا به دغه ځای ورته چک مارک کړو چې دته دا چې ورته چک مارک بیا به وروسته شاته راسو پر ګیټ سټارټډ باندې به کلیک ووهو. دغه څخه وروسته پر دغه علامه باندې به کلیک ووهو. راځو بیا ووهو بیا دغه څخه وروسته بیا دلته کلیک کوو. د دې څخه وروسته به تاسې راسئ دلته به پر دغه اپس باندې به کلیک کوئ، یعنې پر دغه دوم ټیب باندې به کلیک کوئ. پر دې چې مو کله کلیک وکړئ دلته به ټول هغه اپلیکیشنونه چې هغه ته میسج راځي هغه به خپل اتومات اډ شوي وي. خو دلته ګوره میسنجر دی، دا واتساپ دی، دا ټلیګرام دی او دا هماغه اړ دی چې د دې څه زیاتره خلک کار نه اخلي. اوس په دې ځای کې چې دی موږ دغه واتساپ دا یو چې دی WA یعنې دغه WA بزنس واتساپ چې دی هلته نه دی اډ، خو هغه بل واتساپ بیا ورته اډ دی. دا واتساپ چې دی هلته اډ دی خو دغه واتساپ نه دی ورته اډ. نو راځو دلته چې کله رالو دلته به پر اډ مور باندې به کلیک ووهو. پر اډ مور باندې چې مو کلیک ووهئ دلته راځو هغه بزنس واتساپ پیدا کوو. بزنس واتساپ دغه دی واتساپ بزنس، دا وینئ دا چې دی پر دغه ځای کې باندې به کلیک کوو چې دا انیبل شي. کله چې مو دی انیبل کړئ برته به شاته راسو او بیا به هم شاته راسو. دلته به پر ټیسټ چاټ باندې به کلیک ووهو. دا ځای وینئ ټیسټ چاټ هیډ، پر دې باندې به کلیک ووهو. ګوره دا دی دا کار کوي. برته به دی به راسو برته به داسې بند کړو. نو اوس زه خپل د بل موبایل څخه و دې ځای کې ته میسج کوم، واتساپ ته میسج کوم چې په رښتیا باندې هم کار کوي که دلته زه به د دغه موبایل سره وائی فای کنیکټ کړم. لږ صبر وکړئ. د دې سره وائی فای کنیکټ شو. اوس به زه ورته میسج وکړم سلام څنګه یې. ګورئ دا دلته میسج راغی. دا به تاسې د دغه ځای کې څه بیا کنسل کړئ. دغه ځای کې څه چې مو کنسل کړئ ګورئ دا میسج چې دی هم دلته په واتساپ کې راته راغی او هم دلته ګوره دا کوم اپلیکیشن چې ما انسټال کړی دا ډایرکټ چاټ هیډ دلته هم راته راغی. نو تاسې به دا دلته نه اوپن کوئ، دلته بیا اوپن کړئ پر دغه ډایرکټ چاټ هیډ باندې په دې کې بیا اوپن کړئ تر څو دی پوه نه شي چې ستاسې میسج چې د میسج دی تا کتلی او که یا. پر دې چې مو کلیک وکړئ ګوره دلته سلام څنګه یې هغه کس هغه میسج دی د دغه ځای کې څه دلته موږ دا میسج وکتی خو په واتساپ کې مو نه دی کتلی. موږ ته هم داسې راوړي چې دا موږ په واتساپ کې نه دی کتلی او هغه نفر ته هم داسې راځي چې موږ دلته دغه نه دی کتلی ستاسې میسج یعنې موږ نه دی کتلی. ګورئ دلته دا دی ګوره د دې نفر میسج چې دی موږ دلته در سره نه دی کتلی. وینئ هستئ تاسې د نفر میسج دی په دې ځای کې ورته ګورئ تاسې موږ د هغه میسج در سره نه دی کتلی. نو په دې طریقې سره به هغه نفر په دې باندې هېڅ پوه نه شي چې موږ د هغه میسج کتلی دی او که مو نه دی کتلی او نه به هم موږ څخه هغه خفه کېږي. داسې کله پیښیږي څوک مصروف وي او همدغې په هغه وخت باندې جواب نه شي ورکولی. مننه د ویډیو د کتلو څخه. د نورو لا ښو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته لا نور دغسې ښه ویډیوګانې اپلوډ کړو.